د نوي زیږیدلي ماشومانو د ستونزې له جملې نه یو دا ده چې کله چې ماشوم خصوصا اولی ماشومان چې د سر یا راس له وجې نه ولادت کوي او تقریبا 16 ساعته ولادي کانال کې پاتې کیږي یو قسم پړسوب یا وضعیموق پیدا کیږي. کله چې له زیږون نه وروسته میندې یا کورنۍ دې ته متوجه کیږي چې د ماشوم یو خواته سر ده او د بل خوا سره مشابه یا همرنګي نه لري، دا یو عادي ستونزه ده. د وخت په تیریدو 2-3 ورځو کې بیرته خپل نورمال حالت ته نیسي، د کوم خاص تداوي ضرورت نه لري او کورنۍ تشویش ونه کړي. همدارنګه د ماشومانو په سر کې کله چې ماشوم د فورسپس یا د سامان په واسطه باندې ولادت کوي یا ماشوم لویږي یا کله میندې ته انستیزي ورکوي او ستن د ماشوم سره تماس نیسي او زرقیات ماشوم یا پچکارۍ د ماشوم سر ته رسیږي، دې کې یو قسم پړسوب پیدا کیږي چې د هیماټوم په نامه یادیږي. هیماټوم کچېرې کوچنۍ د تشویش وړ نه ده، خو کچېرې هیماټوم زیاتی د ماشوم د زیړي د زیاتېدو عامل ګرځي، نو کله کېدای شي چې د خطر سره ماشوم مخامخ نه کی، اما کچېرې هیماټوم غم جګ زیات وي او پړسوب زیات وي، نو د لپاره چې د ماشوم د زیړي د زیاتېدو عامل نشي، کورنۍ ته زما پیشنهاد، زما پیغام دا ده چې باید ډاکټر سره تماس ونیسي، کېدای شي هغوی د ستن په واسطه باندې دا کشف او تخلیه کی او پاسمان کی او د ماشوم د روغتیا او د سلامتیا کچه پورته کی او د خطر یا د نورو د زیړي زیاتېدو مخه ونیسي. کاوسک یا چیچک یا چکن پاکس د ماشومانو د ساري ناروغتیاو له جملې څخه ده. کېدای شي ماشوم